دا یو ورو سوال کړی دی چې ښځې په کور کې د اختر مونځ کولی شي په داسې طریقې سره چې ټولې راجمع شي او یو ته امامتي وکړي. الجواب سنت طریقه دا ده. وګوره چې زنانه به د اختر په ورځ عیدګاه ته ځي، د مسلمانانو سره به مونځ کوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت طریقه. که څوک دلته پښتو مختو یادوي نو ګوره اول نه ته وایم چې پښتو به په جیب کې کېږدي او په داسې ټیم کې په دې پښتو باندې د خپل پیزار صفا کوه. شریعت چې کوم ذکر راغی زموږ کار د شریعت سره دی. دې بعضو ته به دې یعنې په زړه کې ډېره غوسه پیدا شي چې په دې باندې چا ونه وي چې موږ پښتانه او دا کار نامناسب دی چې دا زنانه په دې بازارونو کې ګرځي. چا وي چېرې موږ پښتانه یو د زنانه دې بازارونو ته ځي او په دې بد حال باندې ګرځي. د اختر په شپه چې یو بازارونو کې کم قیامت جوړي او دا ښځې او سړي او هلکان او جنکۍ ګډې وډې، چا ویلي چېرې دا پښتنې دي او پښتنو خلاف دي؟ نه. په ودونو کې چې کوم ګډاګانې کېږي او کوم پروګرامونه کېږي او پردي سړي دننه راځي او بې پردګي کېږي، یو کس دا نه وایي چې یاره پښتو. د بعضو چې دا جنکۍ په یونیورسټیانو کې داخلي کړي دي هلته یوازې اوسېږي په هاسټلو کې، یو دا ونه وي چې پښتو. خو چې کله ورته ووایي چې زنانه د اختر منزله تلی شي عیدګاه ته چې په پرده کې او فتنه ترې نه جوړېږي، یاره وایي زموږ د پښتنو معاشره ده نه. چې کله د مانځه خبر راغله ته د پښتانه رایاد شي. یو زنانه منزل روانه ده نو تا ته دې ټیم کې رایاد شي چې فتنه جوړېږي او په بازار کې چې ګرځي په دغه لوپټه کې چې هغه یې د سر نه ښویدلي او مخ یې ښکاری او تشي ټول ښکاری او هلکان جنکو له نمبرې ورکوي غزاري ورته او جنکۍ هلکانو ته نمبرې ورکوي غزاري و بازارونو کې یو بد حل جوړي. تا د دغه ټیم کې پښتو نه رایادېږي. دغه ټیم کې تا اواز اوچت نه کړو چې کله د الله د شریعت خبر راشي به وایي موږ پښتانه. نو غوره طریقه دا ده او سنت طریقه چې زنانه دې د اختر مونځ کوم ځای کې وکړي، عیدګاه کې دې وکړي، په شرط د دې چې ښه په پردې سره به ځي، خوشبویانې به نه لګوي، فتنې به نه جوړوي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ډېر ناشنا روایت دی، ته غوږ کېږدي. ام عطیه رضی الله عنها وایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی، حدیث ته غوږ کېږدي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي وو چې دا جنکۍ ښه چې نوي نوي پیغلې شوي دي دا او عامې زنانه تر دې چې حایزې زنانه چې د حیض بیماري وي دا دې هم د اختر منځونو له عیدګاه ته ځي. هر چې حایزې زنانه دي فاما الحیض فیعتزلن الصلاه. کم زنانه چې د حیض بیماري ده دا دې لاړه شي منزله، خو د عیدګاه نه دې جدا کیني، لرې دې کیني. نو دا به ځي د څه دپاره؟ مونځ دا نشي کولی، د مصلا نه دې لرې کیني. نو بیا د څه له ځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یشهدن الخیر و دعوة المسلمین، د مسلمانانو په هغه دواګانو کې به شریکه شي، په دې خیر کې به برخه واخلي. پیغلې جنکۍ ویې راوباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږدي ځي منزله وایي. نو بیا دې ورته ووایي موږ ورته وایي چې یا رسول الله احدانا لا یکون لها جلباب. بعضې زنانه غریبانانې برقه ورسره هم نه وي، صادر ورسره هم نه وي، پړولی ورسره هم نه وي. ګوره دا خبره دومره اهمه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ونه وایي چې زه خیر دې دغه نه وایي لتلبسها اختها من جلبابها. بس یو خور دې د هغې راولېږي، هغې له دې کپړه ورکړي که نه دې بازار راواچوي، خو رای دې شي منزله. څومره تاکید دی په دې کې، څومره تاکید. نو سنت طریقه دا ده چې زنانه که اختر مونځ کوي چېرته به ځي؟ عیدګاه ته به ځي. هر چې کوم سوال کې دا صورت جوړ شوی دی چې په کور کې زنانه را جمع شي او یو زنانه وله جمع ورکوي، نو دا نه دي ثابت. د صحابه کرامو په دور کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو د بیبیانو نه ثابت دي، نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښوولې ده. نو دا بدعت دی چې زنانه ځان له په کورونو کې را جمع کېږي او د اختر منځونه کوي، دا نه دي ثابت. که زنانه اختر منزله ځي عیدګاه ته دې لاړې شي، خو ځان له کور کې را جمع کېده
او بیا زنانه دي هغوی له امامتي ورکوي دا نه دي ثابت والله اعلم.